بسم الله الرحمن الرحیم. د مایکروسافټ ورډ 2000 یو بل درس ښه راغلاست. د نن په درس کې به هغه بل ورځ مو په افیس بټن کښې ورډ آپشنز ډسپلی کښې دغه د پیج ډسپلی آپشن او الویز شو دیز مارکس دا مو وویله. دغه یوازې پرنټینګ آپشن پاتې دی. را به سو اول به دلته print preview ځان دپاره اډ کوم او کویک اکسس ټولبار ته ډسپلی ته دې ته وایي پرنټینګ آپشنز. دا اول آپشن دی که چیرې تاسو په ورډ 2000 کښې کوم ډراونګ یا رسامي کوم ابجکټ تاسو خپل رسم کړي وي د شیپ په واسطه باندې یا د کلیپ آرټ د نور په واسطه باندې که چیرې تاسو هغه رسم کړي وي او دغه آپشن ټیک مارک وي هغه به پرنټېږي که نه به پرنټېږي. اوس دا آپشن ټیک مارک دی اوکې. را پسې انزرټ ته په انزرټ کې به راسئ شیپس ته یو ډراونګ به واخلئ خپل په ډاکومنټ کښې به یو آبجکټ واخلو رسم کړو مثلا دغه آبجکټ دی دې آبجکټ ته دې ځای څخه کولی سو یو کلر یا یو رنګ یا یو شی ورکړو هر شی چې ورکوي نو دا اوس یو آبجکټ دی موږ رسم کوي یا زموږ په ډاکومنټ کې فعلا موږ یو آبجکټ لرو. اوس راسئ پرنټ پریویو ته وګورئ دی به په پرنټ پریویو کښې به پرنټ پریویو کې دا دی موږ ته ښیي چې دا پرنټېږي. پرنټ پریویو به کلوز کړو لاړ به سو افیس بټن ته ورډ آپشنز ته ډسپلی دا اولنی آپشن به ټیک مارک څخه وباسو اوکې. اوس به ولاړ سو پرنټ پریویو کې پې وګورو هغه آبجکټ نه پرنټېږي. مطلب دا که چیرې په افیس بټن کې ورډ آپشنز کې ډسپلی کښې دغه اولنی آپشن ټیک مارک کړو چې پرنټ ډراونګز کریټډ ان ورډ نو ستا هر څه آبجکټ چې تا په مایکروسافټ ورډ کښې کوم شیپونه تا انزټ کړي وي رسم کړي دي جوړ کړي دي هغه به پرنټېږي که نه ټیک مارک نه به پرنټېږي. د هغه څخه بعد لرو پرنټ ډراونګ پرنټ بیکګراونډ کلرز ان ایمیجز. که چیرې دا دوم آپشن ټیک مارک وي تاسو خپل صفحې ته یو بیکګراونډ ورکړئ یو کلر ورکړئ هغه به پرنټېږي که نه به پرنټېږي. راسئ پیج لیاوټ ته په پیج لیاوټ کې راسئ پیج کلر ته دلته کولی شئ خپل صفحې ته رنګ ورکړئ هر رقم رنګ چې ورکوئ که نه راسئ فیل افیکټ ته د فیل افیکټ د لارې څخه کولی شئ خپل بیکګراونډ ته عکس یو بل شی راوړئ د بیکګراونډ په شکل باندې راسئ مثلا ټیکسچر ته به راسو په ټیکسچر کې به دغه انتخاب کړو د بیکګراونډ لپاره. اوس دا ما خپل صفحې ته بیکګراونډ ورکړئ. اوس به راسم پرنټ پریویو کې به وګورم دا پرنټېږي دا بیکګراونډ اما که چیرې دا کلوز کړو راسو افیس بټن ته ورډ آپشنز ته په آپشنز کې راسو ډسپلی ته او په ډسپلی کښې راسو پرنټ بیکګراونډ کلرز ان ایمیجز دا ټیک مارک څخه وباسو اوکې. اوس به نو څه چل کېږي اوس به ولاړ سو پرنټ پریویو کې به وګورو هغه بیکګراونډ به نه پرنټېږي. دا بیکګراونډ به ریموو کړو نو کلر را به سو افیس بټن ته ورډ آپشنز ته را به سو ډسپلی ته بل پرنټ ډاکومنټ پراپرټیز که چیرې دا آپشن ټیک مارک کړي تاسو به وکولی شئ چې د یو فایل چې یا یو کوم ډاکومنټ تاسو په ورډ کښې جوړ کړي غواړئ چې هغه پرنټ کړي کله چې هغه پرنټ وي د هغه د پرنټ څخه په وخت کښې به تاسو کولی شئ دغه پراپرټیز هم پرنټ کړئ. پراپرټیز موږ د کوم ځای څخه ورکوو دلته به پر افیس بټن باندې کلیک کړئ را به سئ پریپیر ته د پریپیر څخه به راسئ پراپرټیز ته پراپرټیز ته چې راغلاست په پراپرټیز کې به د اتر نوم ورکړئ مثلا د خپل د مضمون ټایټل به ورکړئ چې شماره کې مې لیکلی دی مثلا زه به ورته وایم چې ټایټل مطلب مثلا افغانستان دا ټایټل نور سبجیکټ کې هم که څه مې ورکوي واریا کې که نه هر څه چې ورکوي خو هغه د انزرټ کې فرق نه کوي نو دا به چې کېږي دا به هم پرنټولی سي یعنې هلته بیا د پرنټ په وخت کښې تاسو کولی شئ چې دا پراپرټیز هم واخلئ پرنټ یې کړئ. که چیرې هغه آپشن ټیک مارک وي که نه یې ټیک مارک تاسو به نشئ کولی چې د فل فایل پراپرټیز واخلئ پرنټ یې کړئ. بیا به راسو افیس بټن ورډ آپشنز ډسپلی د دې څخه بعد پرنټ
هیډن ټیکس که چیرې دغه آپشن ټیک مارک وي هغه ټیکس چې تاسې هایډ کړی هغه به پرنټېږي. موږ تاسې انشاءالله پوهېږئ چې موږ د کوم ځای څخه ټیکس اخلو هایډوو. تېر درسونه تعقیب کړئ انشاءالله پوه به شئ. بل په څپه کې زه ون ټیکس لرم، مطلب دا چې زه د خپل ټول ټیکس دا هم انتخابوم ټوله. را به شئ د فونټ دغه ډایلاګ باکس ته، دا به کلیک کړئ. د دې د کلیک کولو سره دلته به یو ډایلاګ باکس تاسو ته خلاص دی. دلته راسئ هیډن، یعنې دې په واسطه باندې موږ کولی شو یو ټیکس واخلو هایډ یې کړو. اوکې اوس دا ټیکس هایډ شو. که څه هم ټیکس هایډ دی ولې راسئ پرنټ پریو کې وګورئ دا ټیکس به پرنټېږي. که چیرې تاسو دا کلوز کړئ راسئ افیس بټن ته، ورډ آپشنز ته، ډسپلی ته، دغه ټیک مارک پرنټ هیډن ټیکس ټیک مارک څخه وباسئ دغه آپشن اوکې. اوس لاړ شئ پرنټ پریو ته وګورئ هغه ټیکس به نه پرنټېږي، یعنې هغه هایډ سوی یا پټ سوی ټیکس به تاسې کولی شئ چې پرنټ یې کړئ. را به شئ افیس بټن ته، ورډ آپشنز، ډسپلی. دلته موږ دوه آپشن لرو، اپډیټ فیلډز بیفور پرنټینګ. که چیرې دغه آپشن ټیک مارک وي کله چې تاسو غواړئ یو ډاکومنټ یو فایل واخلئ پرنټ کړئ، مخکې د پرنټولو څخه به دغه ټول فیلډ یا کومه ډیټا چې په داخل کې دغه به ټوله اپډیټېږي، دغه څخه وروسته به تاسو کولی شئ هغه پرنټ کړئ. دا خو نو تاسو پوهېږئ چې دا ورډ موږ کولی شو پرنټ ور کې هم استفاده ځینې وکړو، یعنې یو ډاکومنټ د 5 نمبر سره شیر یا مثلا یو فایل یو چا تغییر پکې راوستلی یا موږ هغه شیر کړی بل څوک هم هغه فایل ته لاسرسی ودلی. که چیرې څه تغییرات پکې راغلي دی به څه شي کوي دی به اول هغه اپډیټوي بیا به وروسته پرنټوي. د هغه څخه بعد دا بل آپشن دی اپډیټ لینک ډیټا. که چیرې موږ کومه ډیټا یا لینک ډیټا ودر مثلا د یو بل ډاکومنټ څخه مو د هایپر لینک په واسطه باندې څه ډیټا هلته راوړې ده، که چیرې د هغه بل ډاکومنټ کې څه تغییر مغیر راغلی او دلته مثلا تغییر نه وي اپډیټ شوی، د پرنټ په وخت کې به دغه آپشن هغه ډیټا واخلي اپډیټ یې کړي دغه څخه وروسته به پرنټوي. انشاءالله پوه شولاست. اول که چیرې تاسو کوم رسم یا کوم شی په خپل صفحه کې رسامي مو کړی وو، کوم پکچر مو راوړی وو، کوم هر شی چې وو، که چیرې دغه اول آپشن ټیک مارک کړئ تاسو به کولی شئ چې هغه به واخلئ پرنټ به کړي، که ډراوینګ کې پکچر هر شی چې. دوم د کوم خپل بیکګراوند ته کالر ورکړی یا مو کوم ډیزاین ورکړي یا مو یو عکس راوستلی د بیکګراوند په حساب باندې، که چیرې د آپشن ټیک مارک بیکګراوند کالر به پرنټېږي که نه به پرنټېږي. پرنټ ډاکومنټ پراپرټیز، که چیرې د آپشن ټیک مارک تاسو به وکولی د خپل فایل پراپرټیز به واخلئ پرنټ به کړي. دې څخه بعد پرنټ هیډن ټیکس، تاسو یو ټیکس واخلئ هایډ یې کړئ پټ یې کړئ، پرنټ په وخت کې به هغه هایډن ټیکس پرنټ شي. اپډیټ فیلډز بیفور پرنټینګ، کومه ډیټا چې زما په صفحه کې د مخکې د پرنټېدو څخه به اتوماتیک دا اپډیټېږي د تغییراتو لپاره بیا به پرنټېږي. او اپډیټ لینک ډیټا بیفور پرنټینګ، ډیټا چې کوم د بل ډاکومنټ څخه یا د بل فایل څخه ما د لینک په واسطه د هایپر لینک په واسطه د پیس لینک په واسطه باندې راوړي هغه ډیټا به اول اپډیټېږي د تغییراتو مغیراتو لپاره دغه څخه وروسته پرنټېږي. خدای دې وکړي چې پوه شوي یاست. بیا هم ستاسو د نظریاتو ستاسو د کومک او د سپورټ په هیله خدای دې وکړي چې دا ویډیوګان ستاسو استفاده وکړي، خدای دې وکړي ستاسو لپاره مفید وي وبخښئ. نو د وربله درسه پورې مو په پاک الله سپارم. خدای په امان.